د ښځې او خاوند د خوشحاله ژوند رازونه. که مو واده کړی وي او که د واده نیت لرئ نو دا ویډیو خامخا در سره وګورئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. دوستانو که مو نوی واده کړی وي او یا هم که د واده وخت مو ډیر تیر شوی وي او که غواړئ ژوند مو خوشحاله وي، ضروری ده چې ځینې مسایل په غور سره په مخ یوسئ او ځینو مسایلو کې خپلې میرمنې ته یعنې ښځې ته حق ورکړئ او ورته احترام ولرئ. که په اوس وخت کې خاوندان او میرمنې د ارواپوهانو وروستی ټولنیز وړاندیزونه په خپل ژوند کې عملي کړي نو یو خوشحاله واده او ژوند به ولري. دلته درته هغه تګلارې در په ګوته کوو چې په مراعاتولو سره تاسو کولی شئ خوښ او له مینې ډک ژوند له خوشحالۍ سره وکړئ. البته په دې تګلارو کې میرمنې او خاوند دواړو ته لارښوونې شوي دي. اول، د کور په چارو کې مو د میرمنې کار او خبرو ته ارزښت او درناوی ورکړئ او په درنه سترګه ورته وګورئ. ډیر کله به مو اورېدلي وي چې یو شمېر کورنۍ ښځو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، خو پام مو وي چې په دې سره تېروتنه کوئ. ښایي ډیری وخت د میرمنې کار سم وي او تاسو ته ګټه ورسوي، او ښایي په یو موضوع ځینې وخت د میرمنې رایه او نظر سم وي. دویم، میرمنه دې له واده وروسته د خپل خاوند په مخ کې په ښکلې څېره کې وګرځي. له واده وروسته ډېرې نجونې داسې فکر کوي چې اوس ضرورت نشته چې موږ د ځان ښایست پسې وګرځو، خو دا د دوی لویه تېروتنه ده. د دوی دا کار دا زمینه برابروي چې خاوند یې له دې مخ واړوي د وخت په تېرېدو او ګناه ته مخه وکړي. نو پکار ده چې یو نجلۍ له واده وروسته د خپل خاوند په مخ کې همیشه په زینت او ښکلا سره وګرځي چې تر څو د هغه نظر په نورو باندې ونه لګیږي او د هغې څخه په زړه کې یو ډول کرکه او بدوالی پیدا نشي. اسلام هم په همدې خبرې حکم کړی، په ځانګړي ډول کله چې خاوند د سفر نه راستون شي نو میرمنه یې باید ځان ښکلی کړي او د خاوند لپاره ځان سینګار کړي. دوستانو، د سفر نه راستنېدل مطلب دا نه دی چې د یو چا خاوند په میاشتو میاشتو یا په کلونو پس د سفر نه راستون شي نو ښځه دې ورته ځان سینګار کړي، بلکې مقصد دا دی چې که خاوند یې سهار کار ته لاړ شي او ماښام راشي نو هم باید ښځه د هغه لپاره ځان سینګار کړي او ځان ښکلی کړي. دریم، خاوند هم باید د خپلې میرمنې د خوشحاله ساتلو په خاطر ښکلی او پاک وګرځي. د پاکۍ او ښایست خبره نه یوازې میرمنو ته منسوبه ده، خاوند هم باید دې ټکي ته پام وکړي او د خپلې میرمنې زړه خوشحاله وساتي. څلورم، که ښځه مو د بې ګټې شیانو مینواله وي نو په هنر سره یې پوه کړئ، نه په ډب او لانجو سره. که مو اقتصادي وضعیت کمزوری وي او میرمنه مو ښه کالي او زر غواړي نو ټول هغه اصول ورته وښایئ کوم چې اسلام پرې امر کړي دي. هم به ژوند په مینه په مخ لاړ شي او هم به مو میرمنه خوشحاله ووسي. پنځم، له ښځې سره د پردي شي له لیدو وروسته یې پوښتنه کول. که چیرته مو له خپلې میرمنې سره داسې کوم څه ولیدل چې تاسو ورته نه وي اخیستي او یا هم مور او پلار دې ورته نه وي اخیستي نو ضروري ده پوښتنه یې وکړئ او په دې اړه باید پلټنه وشي چې معلومه شي چې دا یې د کوم ځای نه پیدا کړي دي. که بېغوره پرېښودل شي ښایي راتلونکي کې لویه ستونزه جوړه شي، ځکه د خپل سرۍ پیل له همدې ځایه کېږي او بیا وروسته ډېرې لانجې پیدا کېږي. شپږم، نارینه دې ټول وخت کار ته نه ورکوي. که د ښځې خاوند ټول وخت کار ته وقف کړي او میرمنې ته د خوږو خبرو وخت نه ورکوي، دا نو د دواړو ترمنځ ګډ ژوند لا خرابولی شي. نو ضروري ده له کار اخوا یو څه وخت د خپلې میرمنې سره په خبرو اترو او خندا او خوشحالۍ کې هم مصرف کړئ. اووم، که مو ښځه نیک صالح وي صفت یې وکړئ. ډېر وخت موږ د دې لپاره چې خپل ځان کم ونه ښایو د خپلې نیک صالح میرمنې صفت نه کوو او هغه راته یو عیب ښکاري، خو دا فکر مو غلط دی. که میرمن مو ښه او نیکه وي نو کله ناکله باید د هغې تعریف وکړئ تر څو هغه خوشحاله شي او له تا سره د ګډ ژوند په دوام نورې اړیکې هم ټینګې کړي او نیکې کړي. اتم، د ماشومانو پر مخ مو میرمنې ته بد رد مه وایئ. بد الفاظ کارول په هر وخت کې ناسم کار دی که هر چاته وي، خو که داسې وخت راځي چې میرمنې مو تېروتنه کړې وي ضروري نه ده چې بد رد ورته ووایئ، خو که بیا هم ډېره غوسه درتله بیا هم هیڅ نه ده پکار چې د ماشومانو په وړاندې ورټئ. که دا کار وکړئ نو ماشومان مو بېلارې کېږي، په دې کار سره مو د کور خوند او خوشحالي له منځه ځي او ماشومان مو په خپلې مور باندې زړه پیدا کوي او بېباکي ورسره کوي. نهم، د خپلې میرمنې او ماشومانو سره مینه ناک چلند وکړئ. په ګډ ژوند کې مینه او خوشحاله اوسېدل ضروري دي. نو که چیرې د خپلې میرمنې او ماشومانو سره مو په مینه او شفقت اوسېدل زده وي نو ژوند به مو په ډېر باور او عزت په مخ ځي، او که چیرې د وحشي زمري او پړانګ په ډول اوسېدل مو عادت وي نو ژوند به مو سخت نارامه تېرېږي. لسم،
د خپلې مېرمنې په وړاندې مو د بل هیڅ ښځې تعریف مه کوئ. که مو د خپلې خوږې مېرمنې په وړاندې د پردۍ ښځې تعریف وکړ نو ښایي د خپلې مېرمنې په زړه کې مو شک پیدا شي او دا شک بیا د دې لامل کیږي چې بې باوري رامنځته کړي او ژوند مو تریخ شي. نو ضروري ده چې د خپلې مېرمنې په وړاندې د پردۍ ښځې تعریف هیڅکله ونه کړئ. 11 باسواده یعنی تعلیم یافته مېرمن مو د اخلاقي مذهبي کتابونو مطالعې ته وهڅوئ. دا خبره ډیره ضروری ده چې که مېرمن مو په لیک او لوست پوهیږي نو هغې ته د ښه اخلاقي او مذهبي کتابونو ویلو اجازه ورکړئ. هغه څه ته یې مه پرېږدئ چې د ژوند لاره درته سختوي او فحشا ته یې هڅوي لکه د ناولونو افسانو او خرافاتو ویلو څخه یې منع کړئ. 12 له بد اخلاقو ښځو سره خپله مېرمن مه پرېږدئ چې اړیکه ورسره وساتي. دوستانو که مېرمن مو له ښو ښځو سره اړیکه ولري ښه شیان زده کوي او که بد اخلاقو ښځو سره اړیکه پیدا کړي نو بیا ترې د ښو کارونو تمه مه کوئ. نو خاوند ته پکار دی چې خپله ښځه د بد اخلاقو ښځو سره تعلق ته پرېنږدي او له هغوی څخه یې وساتي. دوستانو په ټوله کې ویلی شو چې هغه ښځې او میړه چې ورته یعنی یو شان خویونه ولري تر نورو به ګډ ژوند او خوږ ژوند او اوږد ژوند ولري او بریالی واده به ولري. دوستانو مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو لپاره ګټوره تمامه شوې وي او ستاسو به خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نور هم دغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.